سلامونه ګرانو دوستانو زمان فریده تا زما आवाज د زمان crypto.com نورې ګرانو دوستانو زمان نننې موضوع ده د سويفت پاکله سويفت یو داسې تخنیک دی یا ټیکنیک ورته وای هغه د واشنگټن او د وال سټریټ سره هغه تړل دی هغه کنټرول کوي هغه هیڅ چاله اجازه نه ورکوي چې په سويفت کې هغه خپل کنټرول حاصل کی او د دنیا لوی سرمایداران که تاسو ګورئ که د دنیا اقتصاد تاسو ګورئ نو وال سټریټ تقریبا وال سټریټ کنټرول کوي اوسه پورې د دنیا ډیر زیات سرمایه چې د په وال سټریټ کې بند تاسو وال سټریټ کولای شئ چې ریډ کې یا سټډي کې معلومات واخلئ دلته د واشنگټن چې کوم حکومت دی هغه هم وال سټریټ سره یو ځای دی او دا سويفت کنټرول کوي اوس د سويفت کار څه شي دی دا که تاسو خپل شخصي بانک په هر ملک کې تاسو افغانستان پاکستان هندستان یورپ امریکا چاینا برازیل جاپان هر ځای کې چې تاسو خپل بانک وګورئ نو که تاسو چیرته د ملک نه بهر پیسې لګئ نو تاسو بانک ته چې پیسې یا چالم لګي نو هغه تانه ستاسو سويفت نمبر غواړي د سويفت نمبر د چې کله ورکړه ډالر ترانزیټ کیږي د یو ځای نه بل ځای نو دلته چې ډالر انتقال کیږي نو وال سټریټ او واشنگټن ته پته لګي چې د دنیا د دې ګډ نه یو ډالر بل ګډ ته لاړ نو دلته دوی کنټرول کولی شي کله چې کنټرول وکړو هغه خپل اقتصاد سالم ساتي او کولی شي چې هغه خپل اقتصاد ثابت وساتي او پویږي چې یو ډالر د دې ځینه د ملک روان شو په دې فلاني اکاونټ ته وغورځیده دلته خو صرافان دي یا تورې پیسې یا هر څوک چې رنګ لیږي خو هغه د هر سړي خپل لار ده خو قانوني تور باندې کته ډالر د یو ملک نه بل ملک ته لیږي نو د سويفت په ذریعہ د امریکا په دې پوي شي چې یو ډالر د کوم ځای نه چیرته ځي نو دا سويفت چې دومره رول لري نو تاسو ګورئ چې روسیا هم دنیا سره تجارت کوي بزنس کوي سامانونه اخلي او خرڅي او دلته دوی کوشش کوي چې یو سامان واخلي خرڅ کوي یا ایکسپورت امپورت کوي واردات صادرات لري نو په واردات صادراتو کې دلته ته سويفت نمبر په کار ده چې پیسې د روسیې د روبل نه انتقال کیږي یا د لوکل پیسې چې جمع کیږي هر ځای کې کته افغانستان کې افغاني لري روسیا کې روبل لري ایران کې ریال لري یا په عربو کې درهم د هر څه چې لري هغه لوکل روپیز یا څه په ډالر بدلیږي بیا ډالر د یو ځینه بل ملک ته انتقال کیږي خو اوس دلته حالات داسې شو چې واشنگټن او وال سټریټ دا وایي چې مونږ په روسیا باندې چونکه د یوکرين جنگ تلار د مونږ بل څه خو نشو کولای خدای اقتصادي وجه ور باندې لګو او هغه سلیکټیو بانکونه چې خاص بانکونه اوس انتخاب کړي او مرورو ټول بانکونه د روسیې دوی تذیرات لاندې وروړي چې ترغو روسیا ونشي کولای چې د روسیې نه پیسې بهر وبوسي دا نوې د دوی پلان دی کله چې دوی سلیکټیو وي یعنی مشهور بانکونه غړ بانکونه چې روسیا د ډالر نه لاس قطع شي او واردات صادرات دغه شي زه په ډیرو ډیټیل نه زما دلته ډیر لوی بحث دی سبجیکټ دی موضوع دی ډیر لاري دی او ډیر جنسونه دي مواد سوخت او خوراکي روسیا هم خرڅي هم اخلي نو دا ډیره لوی دنیا ده خو زه به صرف دومره دا وایم چې د روسیې او د چین خپل سپلان دا غوي دا پلان کړی دی چې مونږه د خپل ځان نه بیت کوین معرفي کړی دی معرفي کوو بزنس د لپاره چین سره او کوم ملکونه چې موږ سره رابطه ساتي که تاسو وګورئ دوستانو کله چې بیت کوین جوړ شو نو دا د شروع نه یو نوم ول ورکړی جاپانیز په نوم باندې چې دا د دې د او غسرای نو معلوم دی سوکسوي خو ځنې مبصرینو انالیستانو دا ویلي دي چې د دې نو معلوم پیسې شاته روسیوي یا کېدې خپل پوتینی د روسیې جمهور رئیس نو نن دا ښکاره کیږي ورو چې هغه دومره په دلیری شکل بریولی او زړور وی چې کومه ډالر په موږ سويفت بنديږي موږ بالکل محتاج نه یو موږ په بیت کوین کې رابطه ساتو او همداسې که تاسو د سورز خبرونو کې وګورئ یا د جنگ نه مخکې روسیې خپل ټول اکمالات یا هر څه چې دا هغه اطمینان ځان ته حاصل کړي دي ملک ته خریداري کړي دي او خرڅول کې په ډالر مو اوس دینه پس وي مونږ په بیت کوین کو او خپل ټول ډالر خرڅ کړي دي هغه سره خسیده زمانه افریدي خبر نه ده مارکیټ کې دا خبره ده چې څومره ډالر د ورسره و د خرڅ کړي دي خبرونه دا وي منځ کې ولا علم چې څه خبره ده خو روسیې خپل ټول ډالر ختم کړي دي سره خسیدي ورسره د چین کوم پیسې
کرنسي چې دی هغه ډیجیټل کړي په دې چې چین خپل سی بي ډي سي او روسیه هم ډیر وخت خپل سی بي ډي سي جوړ کړي دی او دوی غواړي چې روبل او چاینیز پیسې په بیت کوین کې او بیت کوین معاملې وکړي. اگر چې دلته خبره عجیبه ده چې چین په خپل وی مونږ د بیت کوین تولید استخراج بیت کوین مونږ نه پرېږدو، خو دلته روسیا ډیر زیات ډاټ سره وایي چې مونږ چین سره په چینایي پیسو کې بزنس کوو او دا د ډالر سره زموږ سره تعلق بني یورو سره به دی ډالرایزیشن او ډی یورولایزیشن چې یورو شنه بيخي غزینه مکمل ختمي. دوی خپل ځان ته اطمینان حاصلوي چې مونږ خپل په بیت کوین یا په ارز ډیجیټل باندې د معاملې کوو. نو ګران دوستانو دا خبره چې مونن تاسو سره په دې موضوع کې وچړل هغه دا چې کچیرته روسیه غونډه یو ملک لوی ملک او چین دوی دا تصمیم نیسي چې خپل پلانونه واخله خرڅ کړه ټول په دغه ونیو کې په بیت کوین یا ډیجیټل یا په خپل سی بي ډي سي ډیجیټل پیسو باندې وکي. نو د دې دا مطلب شو چې دوی د ډالر نه ځان آزادوي او ورسره چې په بیت کوین باندې تکیه کوي نو د بیت کوین قیمتونه ډیر زیات بګران زی په دې چې بیت کوین ښکارا شو چې دا په بیت کوین باندې دوی تجارت کوي. نو دوستانو د مې راوي چې کله زموته په واتس اپ کې په دې ګروپ کې د زینو کې ماته اطلاع راځي چې یاره مونږ په شارټ یا په لانګ کې مونږ د سيزونه واخلو. نو زه به دا مشوره ورکوم چې اول خو زه کله مشوره نه ورکوم، نظر ورکوم، بلکې خپل خبره برته اخلم چې تاسو که کوشش کوئ نو خبرونه ته وګ شئ که فندامنټلی که ټیکنیکلی که انفارمیشن که نیوزي، ځکه چې کله روسیا غوړي چې ډالر نه لاس قطع کی او یا د ډالر څخه قطع شي د واشنگټن یا وال سټریټ په ذریعہ نو دوی دلته د بیت کوین نه کار اخلي. نو د دې معنی چې بیت کوین پرایس برزي، بیت کوین په لانګ کې ګټه کولی چې په شارټ کې ګټه نشي کولای. نو بیت کوین د دې وخت نه پس پرایس خامخا برزي او په دې دومره لوی جنگ وشو په دې کې خپل ځان 39 او 40 او 38 او 37 36000 نمبر ځان نيسي. نو ډالر بیت کوین ځان نه یو پوزیشن لري او بیت کوین په شارټ کې دی وخت زما په خیال تاوان کې. ګران دوستانو zamankrip.com مې راوي چې شیر کې او غا سبسکرایب کې خپل دوستان سره شیر کې او خو ورستاسته غواړم. مننه.